نه بل شرط خو مې ته اراده نشته چې دې شروع د سایډ ته شمه د منیر او د اسحاق او یا د کامران یا د عدنان دی بلا لفظونه چې هغه په معاشره باندې بد اثر یې کړی څوک وایي چې پاسه وه چې په لار روانې څوک وایي کېنه وه یا خپله معاشره دغه پښتنو ته په سکرین باندې راوستل پکار وکنه هغه خلکو مطلب کنزل رد بد ویلي دي چا صرف هغه د ټیک ټاک ویډیو کلیپس کتلي دي خو منیر بل کار داسې روان کړی د دې ځای لاړې لاهور ته په لاهور کې فلم ساز کو او ځان سره یا پښتني جنکۍ یا د هغه د جنکۍ چې کوم دی د هغوی سره ټیک ټاک او دغه ویډیوګانې کوي سره فلم کړو او په فلم کې موږ دا کوشش کړی دی چې په هغه کې موږ یو ښکلی میسیج ورکړی دی بله پکې دا خبره ده چې موږ پکې د لفظونو انتهایي خیال ساتلی دی السلام علیکم ګرانو مینه والو تاسو چې خپل کاروبار یا دکان اشتهار چلون غواړئ جندي اشنهار ټي وي باندې نو تاسو زر محمد کاشف سره رابطه وکړئ 0344 77 40 219 شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربان دی قدرمند ستاسو ورور محمد کاشف یم او تاسو ګورئ جندي اشنغر ټي وي په شیرګل سیمه کې موجود یم خوا کې را سره ولاړ چې د فني دنیا یو بېتاجه باچا منیر جان را سره نن په پروګرام کې کوربه دی راغلی یم شیرګل ته دوی ته به په خپل پروګرام کې هرکلی وایو منیر صاحب په خپل پروګرام کې نیکې خیلې او احترامات کوي بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه کاشف بای چې تاسو په دې سرو غرمو باندې ښه ټیټ مزل وکړو دلته شیرګل ته راغلی چې موږ ته داسې پته وي چې کاشف ته راځي نو موږ به تا پسې درغلی وی ګوره د ګرمۍ کې تا ته څه ضرورت ته تکلیف کوو نو ډېره مننه کوم چې تاسو موږ له په دې خپل پروګرام کې ټایم راکړو ډېره زیاته مننه چونکې منیر صاحب سره خدای ښه وکړي رابطه کې ورسره ډېر وخت نه خو بس چونکې سمون بیا دغه خوړو او داسې په ناوزګاره وخت کې رالو چې بیا دې هم د دوی سره خدای ښه وکړي چې موږ له وخت راکړو قدرمندو د دوی په ژوند په عقله باندې به یو څو تپوسونه دوی نه کوو چې دوی کله راووتل دغه فني دنیا ته څنګه خیال رالی منیر صاحب اول خو راته دا څرګنده کوي چې دلته واینس ته رالی په څه خیال باندې رالی او کله نه رالی او د کور نه څه مسلې وي که نه وي اشنا واینس خو تقریبا 2 کاله وشو سمثینګ چې زه راغلی مدینه مخکې خو ما ټیک ټاک کولو نو ټیک ټاک کې بیا داسې اسحاق بي سره ملاقات وشو نو بیا ټیک ټاک په زما اسحاق خلکو ډېر زیات خوښېدلو نو د هغې نه پس بیا خلکو مشوره دا راکړه چې مطلب یوټیوب ته لاړ شه د کور طرفه هم خامخا مور به قارېدله نو بهرحال هغوی بیا په دې باندې مطمئن وو چې زه که فني ویډیو هم کوم نو په فني ویډیو کې زه کوشش کوم چې یو ښکلی میسیج خپلو خلکو ته وړاندې کړم د معاشرې اصلاح پکې وکړم نو بس په دغه باندې به زه پخپله هم په دغه باندې مطمئن یم نو بس په دغه سوچ باندې راغلی یم چې د خپلې معاشرې اصلاح وکړم او د ټینشن دور دی نن سبا نو کوشش مې دا چې د خلکو مخونو باندې څه ناڅه خندا راولم منیر چې کوم دی ډېر ښکلی میسیج ورکړی مدام یې خلکو په مخ باندې خندا او خوشحالي راوستې ده خو منیر بل کار داسې روان کړی دی چې موږ به ووایو چې دې ځای لاړې لاهور ته په لاهور کې فلم ساز کو او ځان سره یا پښتني جنکۍ یا د هغه د جنکۍ چې کوم دی د هغوی سره ټیک ټاک او دغه ویډیوګانې کوي څه وجوهات دي دلته ولې ویډیو نه سازېده یا دلته خپله معاشره سپورټ کول یا خپله معاشره دغه پښتنو ته په سکرین باندې راوستل پکار وو که نه منیر خو جنۍ سره ټیک ټاک نه دی جوړ کړی او البته فلم راغلی و فلم کې یو شاټ هغه فني کلیپ و زما فلم یو داسې څیز دی چې دا یو مطلب موږ دا وایو چې هغه انټرنیشنل سطح باندې کاري که نه نو زموږ فني ویډیو دا که فني ویډیو کې موږ د ځانه مطلب زه لوپټه واچوم اکثر ما دا نوی ویډیو پی کې پلس واینز باندې اپلوډ شوی د هغې کې ما لوپټه اچولې نو فني ویډیو کې چې ته یو هلک هم لوپټه واچوې د هغې خوند نور هم سیوا شي خو چونکې دا فلم یو داسې چیز دی نو که په دې کې هلک ته ته لوپټه ور واچوې نو د هغې هغسې بیا هغه ویلیو نه که نه هغه ټول خوند یې ورکېږي نو دا فلم چې کوم موږ سټارټ کړی و بهرحال ما خو پکې د ټیک ټاک او سنیک ویډیوګانې نه وې کړي موږ سره فلم کړی او په فلم کې موږ دا کوشش کړی دی چې په هغې کې موږ یو ښکلی میسیج ورکړی دی بله پکې دا خبره ده چې موږ پکې د لفظونو انتهایي خیال ساتلی دی نو په هغې کې موږ داسې بېهوده لفظ نه دی استعمال کړی چا زړه پې ازار شوی هغه خلکو مطلب کنزل رد بد ویلي دي چا صرف هغه د ټیک ټاک ویډیو کلیپس کتلي دي که نه نور چا فلم کتلی تقریبا 3 لاک سمثینګ ویوز پرې راغلي دي نو بیډ کمنټس پې نشته دی تاسو کتلی شئ
منیر د پیسو لپاره یوټیوب ته راغلی فیسبوک ته راغلی سوشل میډیا ته راغلی که نه خپل ټیلنټ یې ښکاره کوو یاره د پیسو په نیت خو باندې خو نه یم راغلی به هر حال ویډیوز به م کول نو خلکو دا غوښتل چې بس ته راشه ستا د اسحاق چې کومه جوړه ده نو هغه ډېره زبردست برابر ده په ټیک ټاک باندې به موږ اسحاق ډېر زر 1 میلیون برابر کړو زما هم دا 9 لاک سمثینګ دي نو د خلکو په مشوره باندې رالو زمونږ کوشش دا وي چې کم د معاشرې یو په عام روټین کې زمونږ په معاشره کې څومره هر څه کېږي هغه د سکرین په مخامخ باندې د خلکو ته وړاندې راولو نو زمونږ داسې سلبزونه څه داسې شتې دی نه څوک ګیلې راشي د منیر او د اسحاق او یا د کامران یا د عدنان دي بلا لفظونه چې هغه په معاشرې باندې ډېر اثر کړی دی موږ به وایو چې بد اثر یې پرې کړی دی ولې چې هغې کې څوک وایي چې پاسه وه چې په لار روان څوک وایي کېنه وه څوک څه وایي څوک څه وایي که نه نو دغه میسیجونه غلط دي که نه جي دا خو بهرحال دا خو څه میسیج نه دی دا خو لکه د پنې ویډیوګانو کې د ښکلا دپاره یو لفظ استعمال شي نو هغه چې بیا خلک په عام روټین کې استعمالوي نو مطلب دا خو د میسیج سم څه تعلق نشته دی لکه اوس یو فني کلیپ دی که نه فني داسې په اسماعیل شاهد له ورشه نورو له ورشه د هغوی دنیا داسې خبرې دي که نه نو دا خو څه زما خیال سره دی خو کم از کم تا ته به په خپله م احساس شوي چې یاره زه په لاره باندې روان یم ما پسې خلک اواز کوي چې پاسه وه کله خو زړه له راشي که نه چې یاره دا میسیج په کار نه داسې لکه دا خو بیا د احساس خبره ده لکه اوس اکثر مونږ مړي کیو که نه نو مړي کې اکثر کسان ناشي هلکه داسې لفظونه استعمالوي نو د هر څیز یو خپل ځای وي که نه لکه داسې عام روټین کې مونږ ته خلک وایي لکه مونږ ته ډایلاګ وکړه مونږ ته ویډیو وکړه زما په خپله باندې ما هیلث ډپلوما کړې میډیکل ریلیټډ سټوډنټ یم 7 کال نه پکې یم نو که زه اوس یو سیریس موډ کې مو کس ما ته راشي چې ما ته وایي چې هلکه ما ته ډایلاګ وکړه مطلب هلته دا میډیکل خو داسې څیز دی چې ورته سیریس اوسېږي نو هر څیز یو خپل ماحول غواړي نو په دغه سیریس ماحول کې چې تاسو به څوک داسې لفظ استعمال کړي مطلب چې هغه پنې وي یا مړي ځای کې یا موږ دا زیاتره خلک خو بهرحال هغه مینې پوزې ته وخېږي که نه مینه ډېره زیاته کوي نو د هغې د وجې لکه دغه چل کوي چې مطلب دغه لفظونه استعمالوي نو دا د خلکو مینه ده خو بهرحال نه یې کول پکار داسې منیر یو نوم پیدا کړو را د سوشل میډیا جوین کړل او په دغه مقام باندې اوس ودرلی چا د دلزاري کړې که نه الحمدلله د اوسه پورې خو داسې څه لمحه نه ده راغلی بهرحال په خپله باندې خفه شوی یم په هغه ځای کې په کم دی کې تاسو ته چې ما ووایي چې لکه غم شوی او په غم کې لکه دا څیز نه یې کول پکار یو کس تا راونیسي چې منیر دې خوا راشه بیا ته ووایي ما سره ویډیوګانې جوړې کوو دا وکړه که نه نو لکه غم په ځای کې لکه دا څیز نه یې کول پکار نور دا د خلکو ما سره مینه ده لکه زما اکثر ما له کسان ناشي نو یو کس راته ویډیوګانې هم جوړې کړي نو زه پرې نه خفه کېږم د خلکو مینه ده ځکه خلک راځي زه خو بس خلکو ته ویلکم کوم خو بهرحال داسې د غم په ځای کې او یا یو انسان موړي لکه دنیا ټینشنونه یا هم روټین کې خو تم داسې نه لکه دا اوس مایک تاسو نیولی دی که نه هر ټایم خو دا مایک نیول نه وي لکه ځینې ټایم کې ستا موډ ټیک وي ځینې ټایم کې موډ ټیک نه وي نو موډ پورې هم خبره وي بهرحال ما اوسه پورې چاته داسې څه نه دي ویلي منیر به دا څنګه میسج چې ورکوي ښه کار کوي ښه کار کردار کوي ښه اخلاق دی دغه شانتې به په روزمره ژوند کې خیال به یې چې دغه شان میسج به ورکوي که نه چېرته بل سایډ ته به ځي نه بل شرط خو مې ته اراده نشته کې دې شروع د سایډ ته شمه اصل څیز مړه وجه بس وجه دا ده چې عمر سې واقعي کې مړه نو بس په کار ده چې بس دا کم هر څه موکړه به دا پوره وي او بهرحال کوشش همدا دی چې څه ټایمه پورې انشاءالله زما کوشش دا دی چې زه د معاشرې اصلاح وکړم او یو پازیټیو میسج ورکړم او نور مې داسې مخکې داسې مطلب ټي وي او داسې فلم دې ته مې داسې اراده نشته دی دغه فلم ستاسو بله وخت وشو چې ټرایلر یې راځي چې ریلیز نه شو وجه څه ده ریلیز شوی دی 32 مین دی پی کے فلمز چینل باندې شته دی موجود دی بخښنه غواړم دغه ما نه وکتلې او کتونکو که چا د پی کے پلس یا د پی کے واینز دغه فلم څوک کتل غواړي نو دوی چینل وزټ کوي خپلو پښتنو له په تیره څه پیغام ورکوي بس زما خو دغه یو پیغام دی نن سبا یو بد حال لا شروع دی لکه سیاست حوالې سره به یو خبره وکړم په سیاست باندې یو بل سره کنځل رد بد کوي دغه څیزونه نه خلاریدل پکار دي نه ماله یو سیاسي کس څه کوي او نه تاسو له کوي بس دا خپل لاسونه داسې دي دا ستا په خپله باندې سیاست دی په خپل لاسونو چې د یو کار وکړو ښه ده که ته ما بار یو کور کې اوس لکه هغه خانه جنګي سټارټ اپ په کور کې 15 کسان دي 3 په یو پارټۍ کې دي یو په بله پارټۍ کې نو هغه خانه جنګي سیسټم شارټ دی که نه بس دې څیزونه مکمل اجتناب کول پکار دي خپلو سره یو بل سره مینه محبت بس دغه میسج مې دی چې مینه محبت وساتئ یو بل سره نفرتونه ختم کړئ په آخري کوېسچن مې ذهن ته راغلی او دغه ضرور ګڼم چې ستاسو په دې خپلو ویډیوګانو کې داسې یو ډایلاګ وي یا ستاسو یو داسې ټیک ټاک وي یا داسې یو فني ویډیو وي چې هغه تاسو ته یاد وي زموږ دې کتونکو ته وړاندې کړئ یاره داسې خو بس هر څنګه چې وي
داسې خو دا ډېر یاد دي خو تاسو مه وایئ هغه ماحول غواړي هغې لپاره خو بهرحال هغه یو ویډیو خلک ډېره زیاته خوښوي دا میټر والا زه داسې روان یم نو اسحاق کونډې اچوي نو زه میټر لیډر یم پکې نو اسحاق داسې کونډه راچوي کونډه ایسته ما باندې راشي چې ما باندې راشي نو ما ته وایي چې ملګري ما سره هغه سیلفي سټیک یا دغه واپډې والا اکثر ګرځوي که نه ما ته وایي ملګري سیلفي به پکچر به وروسته وباسې ما اول دا کونډه راکړه واته ګډه کوم بجلي رانه ځي که نه نو ما ورته دا ډایلاګ کوم یا رب دې لکۍ وکړه لړمین یم نو هغه سیس چې کومه دی نو هغه د خلکو دا داسې و چې د ما تقریبا 7-8 میلیون ویوز راغلي و داسې نور هم چلېدلی وه نو دغه خلکو ډېره سمه ده قدرمندو دا و موږ سره په ننني پروګرام کې منیر چې سید منیر یې پوره نامه ده کتونکو زما په ذهن کې دغه سوالات او دغه مې له دوی نه کول غوښتل او ستاسو ته مې دغه په سکرین باندې راوستل چونکې که زموږ د مرکې نه څوک چاته دلزاري شوي ډېره زیاته بخښنه غواړم چېرته چې مو یې ښاد خوشحاله آباد اوسئ د بل پروګرام پورې خپل رور کاشف لور کې اجازت د لوی الله په امان